اوس هم ډیر داسې ځوانان شته، ډیرې داسې ځوانانې زنانه شته چې هغه د رمضان المبارک په دې برکتناکه میاشته کې هم ګناهونه کوي، د الله رب العالمین نافرمانی کوي. علامه ابن جوزی رحمه الله په بستان الواعظین کې یوه ډیره عجیبه واقعه نقل کړې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماته حضرت جبرائیل علیه السلام یو واقعه واورول. هغه راته ویل چې ما د الله رب العالمین څخه اورېدلي دي چې د قیامت په ورځ به یو ځوان په داسې حال کې راوستلی شي چې هغه به ډېر زیات ژاړي، ډېر زیات به خفه وي، ډېر زیات به غمجن وي. ملایکې به هغه د اوسپنې په ګروزونو باندې وهي او شړي به یې د جهنم و طرف ته. دا کس به زر کاله د الامان 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 نعرې وهي، زر کاله به د الامان اوازونه کوي، خو د ده دپاره به هیڅ د امان والا نه وي چې ده ته امان نصیب سي د دې سخت عذاب څخه. دا کس به روان کړلی شي او د الله رب العالمین وړاندې به ودرولی شي او الله رب العالمین به حکم وفرمایي چې دا کس جهنمی دی، دا پوړې مخې جهنم ته وغورځوئ. نبی صلی الله علیه وسلم حضرت جبرائیل امین علیه السلام ته وایي یا جبرائیل من هو، اے جبرائیل دا کس څوک دی؟ حضرت جبرائیل علیه السلام جواب ورکوي شاب من امتک، اے محمد مصطفی دا به ستا د امت یو ځوان وي، ستا امتی به وي، ځان ته به مسلمان هم وایي. نبی صلی الله علیه وسلم به زیات حیران شي، هغه به ورته وایي وما ذنبه، اے جبرائیل زما د دې امتي ګناه څه ده چې دومره سختترین عذاب هغه ته ورکول کیږي؟ جبرائیل علیه السلام به ورته وایي ادرک شهر رمضان، دې ځوان باندې د رمضان المبارک میاشت راغلې وه، فعسى الله فيه، دې ځوان د رمضان المبارک په دې میاشت کې ګناهونه کول، د الله رب العالمین نافرمانی کول، ولم یستغفر الله، او په دې میاشت کې د الله مغفرت هم طلب نه کوي، د الله رب العالمین نه معافي هم ونه غوښتل، ولم یتوب الیه، الله رب العالمین ته توبه هم ونه ایستل چې الله ورته مغفرت کړی وای. فاخذه الله بغتة، ناڅاپه الله رب العالمین ونیوی، د دې ګناه په حالت کې مرګ ورته راغلی او په دې سختترین عذاب کې اوس مبتلا دی. عزیزانو عرض دا کوم ګناهونه په هر وخت کې کول، سختترین عذابونه په قیمت ځان ته رانیول دي. د آخرت ورځ ډېره سخته ده، د قبر حالات ډېر سخت دي. مسلمانانو له کبیره او صغیره ګناهونو ځانونه وساتئ. دا یقینا د خپل ځان سره ظلم کول دي. یو څوک ګناه کوي د خپل نفس سره ظلم کوي، خپل ځان ته خپل نفس ته عذاب په قیمت باندې اخلي. او کم څوک چې بیا خاص د رمضان المبارک په دې میاشت کې ګناهونه کوي، نافرمانی کوي، الله رب العالمین ناراضه کوي، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ناراضه کوي، دغه به ډېر سخت عذاب وي. امام ابن جوزی رحمه الله یو بله واقعه هم نقل کړې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په مینا کې وفرمایل کله چې د قیامت ورځ سي او زه د میزان د تلي سره ولاړ یم، نو زما د امت یو ځوان به راویستلی شي، ملایکې به د ده مخ او شا وهي، سخت عذاب به ورکوي، او دا یو ځوان به په ما پورې ونښلي، ما ته به راشي، ما ته به وایي یا محمده
المستغاث المستغاث بك اے محمد مصطفی زه پتا سره مدد حاصلوم. نبی صلی الله علیه وسلم با خپل مبارک مخ د فرشتو طرف ته راواړوي او ورته وایي به یا ملائکة ربي ما ذنبه، اے د الله رب العالمین ملائکو د دې کس ګناه څه ده، ولې په دومره سخت عذاب گرفتار دی، دا زما امتي ته دومره سخت عذاب ولې ورکوئ؟ ملائکې به ورته وایي ادرک شهر رمضان، ستا دې امتي خو د رمضان المبارک میاشت نیولې وه، هغه میاشت ورباندې راغلې وه، فعسى الله فيه، ستا امتي په دې میاشت کې د الله رب العالمین نافرمانی کول، ګناهونه یې کول، ولم یتوب او بیا یې توبه ونه ایستل، فاخذه الله فجأه، الله رب العالمین په ناڅاپه مرګ باندې ونیوی، ناڅاپه هغه ته مرګ رالی، توبه یې نه ده ایستلې، توبه یې نه ده قبوله سوې، د رمضان مبارک په میاشت کې ګناهونه کول. نبی صلی الله علیه وسلم به دې ځوان ته مخ راواړوي او ورته وایي به زه دې شفاعت کوم، هل قرأت القرآن، په خپل ژوند کې دې د قرآن کریم څه تلاوت کړی، قرآن کریم دې څه ویلی دی که نه؟ هغه ځوان به ووایي یا محمده ما خو د قرآن کریم تلاوت کړی و، قرآن کریم مې زده کړی هم و، لیکن بیا مې هغه هیر کړی و، قرآن کریم باندې مې هم عمل نه و کړی. نبی علیه الصلاة والسلام به زیات حیران وي، زیات به خفه سي په دې باندې، بیا به دې ځوان ته ووایي بئس الشاب انت، ته ډېر بد ځوان یې چې تا د روژې په میاشت کې ګناهونه هم کول، قرآن کریم دې زده و هغه دې هم هیر کړي، په قرآن کریم دې عمل هم نه دی کړی، ته ډېر بد ځوان یې. بیا نبی صلی الله علیه وسلم وایي دا ځوان به ما نه پرېږدي، هم دا به وایي چې المستغاث بک یا محمده په تا سره مدد حاصلوم. نبی صلی الله علیه وسلم به الله رب العالمین ته فریاد وکړي چې الهی شاب من امتی، یا الله دا زما د امت یو ځوان دی، دې ته معافي وکړه، دې ته مغفرت وکړه. الله رب العالمین به ورته وایي چې یا محمده ستا شفاعت خو به زه قبلوم، ستا سپارش خو به زه قبلوم، ان له خصما قویا یا احمد، خو د دې کس سره چې کم څوک جګړه کوي هغه ډېر زیات قوي دی. اے احمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، محمد عربی صلی الله علیه وسلم به عرض وکړي چې یا الله من خصمه حتی ارضیه، الهی د دې کس سره جګړه څوک کوي زه به کوشش وکم چې هغه جګړه مار راضي کم او دې زما امتي ته معافي و مغفرت وکړه. الله رب العالمین به ورته وفرمایي خصمه شهر رمضان، د دې کس سره خو جګړه رمضان المبارک میاشت کوي، دې کس د رمضان المبارک په میاشت کې ګناهونه کول، د الله نافرماني کول، اوس د رمضان المبارک میاشت ورسره جګړه کوي چې تا زما خاطر ولې ونه کوي، تا زما احترام ولې ونه ساتئ، تا ولې زه ضایع کړم. نبی صلی الله علیه وسلم به وفرمایي انا بریء ممن خصمه شهر رمضان، زه د هغه چا څخه بیزاره یم، زه د هغه چا څخه بری یم چې د هغه سره جګړه او جنجال دعوه د رمضان المبارک میاشت کوي. ومن یشفع لمن لم یعرف حرمت رمضان، د داسې کس شفاعت به څوک وکولی شي، د داسې ځوان سپارش به څوک وکړي چې هغه عزت او عظمت او حرمت د رمضان نه وي پېژندلی، په رمضان کې هغه ګناهونه کوي. بیا به الله رب العالمین وفرمایي وانا بریء ممن انت بریء منه، اے احمد مصطفی ته چې د کم چا نه بیزاري او براعت اعلانوې،
زه هم دا اعلان کوم چې د دې کس نه زه بیزاره یم، زه ورنه بری یم، بیا به دا کس جهنم ته روان کړلی شي او پړي مخې به جهنم ته وغورځولی شي. عزیزانو لږ دې خپل حالاتو ته سوچ وکئ. زمونږ او ستاسې ډېرې ځوانانې ښځې دي، ځوانان مو دي، حتی د پاخه عمر والا خلک دي چې هغه په روژه مبارکه کې وخت په فلمونو تیروي، وخت په فیسبوک او ډرامو باندې تیروي، وخت په لهو لعب باندې تیروي. په دې رمضان المبارک کې هم الله ناراضه کوي، ګناهونه کوي. ډېر ځوانان به په رمضان المبارک کې په حمام کې ناست وي او خپله مبارکه ژیره به خوري او ځان به د انګریز په شکل باندې جوړوي. دې خلکو ته د الله شرم څنګه نه ورځي او دې خلکو ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شرم څنګه نه ورځي؟ آیا دا خلک قبر نه لري؟ دا خلک مرګ نه لري؟ دې ته مرګ نه راځي؟ دا خلک قبر ته نه ځي؟ دا خلک قیامت نه لري؟ د دې خلکو سره د قیامت په دې سخته ورځ باندې حساب و کتاب نه کیږي چې دا دومره په جرأت باندې د الله رب العالمین نافرمانی کوي. خاص کر د رمضان په میاشته کې خامخا به محمد مصطفی د دې خلکو څخه بیزاري اعلانوي. دا خلک که څه هم د محمد مصطفی امتیان دي بیا به هم جهنم ته ځي. لږ خپل د دې ځان سره انصاف وکړي، په خپل د نفس و ځان باندې د ګناهونو په وجه باندې ظلم مه کوئ. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.